په پښتونخوا کې د وړو کمښت له امله پنجاب پرې خپل وړو بند کړي دي. په سلامونه مهرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شروع کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. په خیبر پښتونخوا کې د وړو کمښت راغلی ده، ځکه پنجاب هم پرې وړو بند کړي دي او د پنجاب حکومت امر کړی ده چې یوه بوجې هم وړو باید پښتونخوا ته ولاړ نشي. د رسنیو راپورونو په وینا پنجاب حکومت وړو سترو شرکتو ته امر کړی ده چې هغه سوداګر دي چې وړو پښتونخوا ته وړي له هغوی سره د هیڅ راکړه ورکړه نه کوي او باید چې پښتونخوا ته وړو ولاړ نشي. په دې لړ کې د پنجاب حکومت له پښتونخوا سره په سرحد باندې پوستې جوړې کړي دي او ټول موټرونه کتل کیږي ترڅو له پنجاب څخه پښتونخوا ته وړو انتقال نشي. بل لوري ته په پښتونخوا کې د وړو کمښت راغلی ده او د پښتونخوا نانوایان غواړي چې ډوډۍ بیه پورته کړي، خو حکومت یې ورسره نه مني او د دواړو ترمنځ خبرې بې پایلې پای ته رسېدلې دي او نانوایانو احتجاج اعلان کړی ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې له دوی سره د وړو یوازې 4 ورځې ذخیره پاتې ده او له هغه وروسته به دوی نشي کولی چې تر 2 ورځو پورې زیات وړو خلکو ته ورسوي. پښتونخوا کې د وړو کمښت له امله همداراز په ټولنیزو رسنیو باندې هم بندیز لګېدلی ده چې دا خبر خپور نه کړي او د پاکستان حکومت د پنجاب پر حکومت سختې نیوکې روانې دي. همداراز هغه پښتانه چې په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي او پنجابیانو ته خپل ورونه وایي، هغوی هم تر سختو نیوکو لاندې دي. د یادولو ده چې هر کله چې په پښتونخوا کې د وړو کمښت رامنځته شوی ده نو پنجاب پرې وړو بند کړي دي او له دې امله بیا په پښتونخوا کې د 1500 روپۍ وړو خلکو ته په 2000 روپۍ هم نه پیدا کیږي. دا کار پنجاب په تاریخ کې څو ځلې ترسره شوی ده چې ډیر وارې د نواز شریف په حکومت کې ترسره کېده، خو دا ځل د عمران خان په حکومت کې هم دا کار ترسره شو چې د تیرو ورځو کې د خیبر پښتونخوا حکومت یا وزیر شوکت یوسفزی په خپل یو بیان کې ویلو که وړه ګران شو نو خلک یې نه خوري نو نه به ګرانېږي. دوستانو دغه ویډیو چې څومره شیر کولی سئ شیر کړئ ترڅو افغان حکومت په دې کې جدي اقدام وکړي او د پښتونخوا پښتنو سره کومک وکړي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو خبرونه خبر سئ نو زموږ د لمر پریس یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شه، خو وخت درته غواړم.